د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي ولسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى. اما بعد. د کفارو چلند د دنیا کافران دا تکلیفونه، شهادتونه او بندي کېدل د نورو مسلمانانو د ویرولو لپاره کوي. هغوی مسلمانان ورونو ته وایي که تاسو هم هجرت وکړ ستاسو به همدغه حال وي، نه به خپلې مخې ته ورسیږئ، وژل کیږئ او یا به زنداني سئ. دا چلند د مکې د مشرکینو هم و. یوه بیلګې د بني کنانه قبیلې هغه سړی دی چې غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت وکړي، خو په لاره کې وفات سو. مشرکونو پرې ملنډې وهلې او ویل یې نه هغه ځای ته ورسېدی چې اراده یې درلوده او نه یې خپل کور او کورنۍ ته پاته سو. د دې پیښې په اړه الله تعالی دا مبارک آیات نازل کړ: ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ژباړه: څوک چې د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړي هغوی په مځکه کې د پناه اخیستلو ډېر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډېره پراخي پیدا کړي، او څوک چې له خپله کوره د الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د هجرت کولو لپاره اوزي او بیا به په لاره کې ورته مرګ راسي، د هغه ثواب د الله تعالی پر ذمه واجب سو. نن ورځ موږ هم هغو کسانو ته وایو چې په مهاجرینو پورې مسخرې کوي چې دا کار مه کوئ، که دوی ته تکلیف ورسیږي او یا په لارو کې شهیدان سي، د الله تعالی دا خبره زموږ لپاره کافي ده چې وایي ځکه هغه اجر چې دوی غوښت الله تعالی یې وعده کړې ده او الله تعالی په خپله وعده کې رښتینی دی. الله تعالی په هجرت کې برکت او هدایت ایښی دی، لکه څنګه چې فرمایي. ژباړه: څوک چې د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړي هغوی په مځکه کې د پناه اخیستلو ډېر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډېره پراخي پیدا کړي. قتاده رضی الله عنه د دې آیت شریف په تفسیر کې وایي: زما دې په الله تعالی قسم وي چې هجرت مسلمانانو ته له ګمراهۍ څخه هدایت ته او له فقر څخه غنیتوب ته بیایي. دا د الله تعالی فیصله ده چې دین نه قائمیږي، شریعت نه حاکمه کیږي او د اسلام بیرغ نه پورته کیږي مګر د هغو اسبابو په واسطه سره چې نبوت، خلفاء راشدینو او صحابه کرامو رضی الله عنهم په زمانه کې عملي سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اسبابو زیر ورکړی دی چې د هجرت او جهاد په واسطه به ترسره کیږي، لکه څنګه چې فرمایي: هجرت به تر هغه پورې نه ختمیږي تر څو پورې چې د کفارو پر وړاندې جهاد دوام ولري. صحیح سنن نسائی. لکه څنګه چې جهاد د قیامت ورځې پورې یو روان او پاتې سوی عبادت دی، همداسې هجرت هم د قیامت ورځې پورې دوام لري. هجرت هغه وخت ختمیږي چې جهاد پای ته ورسیږي، ځکه هجرت او جهاد یو له بل سره تړلي دي. هجرت د جهاد لومړۍ مرحله. شهید عبدالله حزام رحمه الله لیکلی دی چې د جهاد لپاره 4 مرحلې دي: اول هجرت، دوهم اعداد یعنی چمتوالی، دریم رباط یعنی سرحد ساتنه، څلورم قتال. د دې مرحلو په لړ کې هجرت د جهاد لومړنۍ مرحله ده. لومړی هجرت کیږي، بیا جهاد ترسره کیږي. له دې څخه څرګندیږي چې هجرت یوازې د بدن انتقال نه دی، بلکې دا د دین د قوي کولو او د الله تعالی د رضا لپاره یو مهم عمل دی چې د هدایت، برکت او کامیابی په حاصلولو کې مهم رول لري. د اسلامي امت امتیاز له نورو امتونو څخه دا دی چې د دعوت، هجرت او جهاد له لارې ځان شهادت ته رسوي. له دې کبله خو په ختیځ او لویدیځ کې وروستۍ کامیابي د همدې امت په برخه سوي. نو دعوت، هجرت، جهاد او شهادت د اسلام په سپېڅلي شریعت کې ډېر ستر مقام او لوړه مرتبه لري.
د حقیقي محبت پایله او د ابدي ژوند پیلامه ده. ځکه څوک چې بختور دی چې د الله تعالی په لاره کې اسلام ته خلکو بلنه په دې لار کې هجرت ته مجبور سي او د الهي قوانینو د تنفیذ لپاره مبارزه کړي او د شهادت لوړ اعزاز ترلاسه کړي. هو ګران اوریدونکي، جهاد او شهادت د اسلامي امت له شتون سره یو نه بېلېدونکې سلسله ده چې همداسې به روانه وي او همدا مبارزه او قرباني ده چې د امت راتلونکی روښانه کوي او تیر برم ته یې ګرځوي. چې د دې اعزاز ترلاسه کولو لپاره له ټول اسلامي نړۍ خاطران د اسیا له زړه افغانستان څخه په زرګونه ځوانان د اسلامي امت د تیر برم د عیادۍ او روښانه راتلونکي په پار په اورونو کباب او له خپل رب سره د کړې سودا په کولو د تل لپاره کامیابه او بریالي سول. الله تعالی دې د دې سترې قربانۍ په خپل عالي دربار کې قبولې وګرځوي او الله تعالی دې موږ هم د رښتینې مجاهدینو او شهیدانو د کاروان سره تل ملګري کړي. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېدل. دا د استاد عبدالله سعید تقبله الله د زړه خواله وه چې ما سراج تاسو قدرمندو سره شریک کړل. الله تعالی دې وکړي چې د ژوند په اصولو کې کار ځینې واخلي. بیا چې در بلې خپرونې پورې ستاسو و درانه حضور ته حاضرېږم، پر پاک سپېڅلي لایزال رب مو سپارم. شاد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.